بسم الله الرحمن الرحیم ملګریو ځوانانو نیکې هیلې احترامات او موجوده حالاتو په تاسو ته پاته وي چې د موږ ګران قدرمان مشر مولانا خنزیب صاحب شهید شو او د پیله شهادت نه دی د پښتنو غیرتي مشرانو انقلابي مشرانو او نه دا پیله د نامعلوم ولاکته د نامعلوم ټکي به ونوس لږ داسې کړ کوم چې د نامعلوم پرېږدو بس معلوم دی هر شاته خو بس خبره چوکي دیلی شي او چوکي د نشي زه خپلو پښتنو ته دا وایم چې آیا دغه ظلم جبر به کوم ټایم پرې روان وي دا والي کېږي دې ځای کې که ته سوچ وکړې موږ دوه قسمه رنګ ورکړو چونکې مدنیاتو جنګ دی او چونکې څه د پښتنو جنګ اوس دې کې پښتانه یا کلیر نه وي په دې باندې آیا دا د مدنیاتو جنګ دی او که دا د پښتنو جنګ دی ما په مزاج سره مدنیاتو سراسره د پښتنو هغه خلک هغه د ملا په شکل دی هغه د سرکار په شکل دی هغه د طالب په شکل دی هغه د مشر په شکل دی هغه د پولیس په شکل دی هغه د اف سی په شکل دی خو په پښتنو کې راځي د پښتنو په ټولي کې راځي هغه سړی هغه خبره کول غواړي هغه خبره کوي هغه کې نانګ وي هغه کې دغه کلوټي وي چې د قوم وطن دپاره قرباني ورکړي هغه خلک ختمول غواړي که هغه په کوم شکل کې وي که هغه د ملا په شکل کې وي هغه به ختمیږي د کلیر کټ واوره که هغه د سټوډنټ په شکل کې وي هغه ختمیږي که هغه د سیاسي لیډر په شکل کې وي هغه ختمیږي که هغه د مشر په شکل کې وي هغه ختمیږي که هغه د کشر په شکل کې هغه ختمیږي آیا دې روکتام دپاره څه کول پکار دي دې دپاره موږ څخه متبادل څه پلانینګ دی څه سوچ دی بیا یوه خبره بله کېږي څه پنجاب د الله تباه کړي د موږ سره هر څه پنجاب کړي موږ سره هر څه حکومت کړي دې کې څه شک نشته دا په خپل ځای باندې عامه خبره ده زه تاسو نه دا تپوس کوم چې عثمان کاکړ صاحب او داسې پنجابی راغلو هغه مړ کړ مفتي منیر شاکر صاحب دې ته بم پنجابي چیږدول مولانا خنزیب صاحب چې کوم و دا پنجابي وویشته آیا هره یوه خبره د پنجابي په وینا باندې کیږي آیا دا کار پنجابي کړی دی هر یوه شی د ثبوت چا سره شته چې دا ډاس پنجابی کی دا بم پنجابی چیږي خو استعمالیږو زه ورته ما پښتون استعمالیږي آیا ولې استعمالیږو ما پنجابي سره مو وروسته خبره شوی ریاست سره حکومت سره ناز په غره کې طالب ډاس کی پولیس ولولي یا عامي مشر مړي یا انقلابي سړی مړي آیا دا پنجابی که دا طالب پښتون دی ناس په مرچې کې پولیس دی اف سی دی دا ډاس کی په احتجاج باندې په درنې باندې یا په ملا باندې یا په مشر باندې دا پنجابی دی دا سیندی دی دا بلوچی دی او که دا پښتون دی دې باندې لږ سوچ کول پکار دی نه معلوم کوم دی دا ډاس کی آیا د دې تحقیقات شوی رسې دا پنجابی دی که سیندی دی که پښتون دی کله مو ټینګي پولیس مو ته سزا رکړي مو نه انکوایري کړي مو نه دا تپوس کړي چې تا ریاست سے ول خبره کړې یې تو حکومت سے ولې کړې یې چې کله مو لاسو ته کړې رسي چې کله مو ته ریمانډ رکړي آیا دا تاسو لیدلی د پنجابی دی که سیندی دی که بلوچی دی هغه طالب چې هغه کله تو ټینګ کړي دې نه دا تپوس ته کړی رسي آیا ته پنجابی یې که پښتون یې بیا مو غوندې خلک چې هغه اواز اوچتیا خبره کړي هغه څه ګارنټي نشته دی آیا دا به سبا مړېږي که بل سبا به مړېږي دا به نن مړېږي که سبا به مړېږي او دا ولې مړېږي او دا په څه مړېږي د ګناه څه ګناه دی بیا عام خلکو چې هغه د جاسوس په شکل باندې دلال په شکل باندې هغه طالب څخه ورسي چې د پلانکې پولیس کې او د پلانکې حکومت سره دی د تاسو خبرې وکړه آیا دا پنجابی دی او که دا پښتون دی که سیندی دی بیا هغه دلال هغه جاسوس څخه کارنیل جانیل صاحب څخه ورسي چې دې طالب باندې چای وڅښي دې ټیکاله وخوړه دا ورسره میلاو دی آیا دا سړی پنجابی دی که پښتون دی که بلوچی دی پنجابي و ریاست سره حکومت سره مو بیا وروسته خبرې دي هغه به په ځای باندې به مو چیړو مه پرېږده دومره خبرې آیا زه د پښتون ورور ته سوال کوم چې ته هر طرف نه ما استعمالیږه ولې استعمالیږې که هغه د دلالیې په شکل سره د ځوان په شکل استعمالیږي د جاسوس په شکل سره ما استعمالیږي او که په غره کې ناست وې د شریعت په نامې باندې ما قتلې ما استعمالیږي
په مرچې کې پتاڼې کې ناست یې ما ټینګې ما مړې پولیس یا اف سی ما استعمالېږه لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه حق ده دی باندې کار کول دی باندې سوچ کول دی ریاست حکومت ذمہوار خلک د په مثال د مور پلار وي ریاست دا خو څه په مور رحم نه کیږي او دونه به د مور سره رحم کینه بیا خبره دا کیږي د حکومت او د ریاست سره چې زور نه رسېږي د کوم څه شک نشته سوال مني نن ورته سوال کوم ټولو پښتنو باندې څه کوم د وژلو بس کا دا ډیرو نور ونه وژي نور شهیدان نه کی نور بچیان یتیمان نه کی نور زه څوره مشران دي ځوانان دي علما کرام دي دا شهیدان نه کی نور ګلالي ماشومان د مواره یتیمان نه کی که نن مو د مولانا صاحب بچی لیده ژړېده و بچیان یې ژړېدي نور دغه شان د یتیمان ونه ژړي نور هغه پولیس والا هغو مورکې هغو وروڼه هغو بچي نور ونه ژړي نور هغه علما کرام هغه که طالب دی که مشر دی که کشر دی هغو نور خویندې میندې ونه ژړي به دا په دې ځای پورې بحث وه به دا جنګ په دې ځای ختم شي زه بیا څه ښه وي